خبره دا ده چې واقع تاسو اورېدلی چې فرعون هغه حضرت موسی علیه السلام د هغه په قوم باندې ډېر ظلمونه کول. الله جل شانه ته وفرمیل چې دا بني اسرائیل ځان سره که دا یهودیان او ته د دې مصر نه لاړ شه، کوم ځای کې چې حکمراني و د فرعون، ته دې نه لاړ شه او په بحر قلزم باندې پورې وځه. هلته یو علاقه ده هغې ته مقام تیه وایي. څه مقام تیه؟ هغې مقام تیه کې ته دا بني اسرائیل د یهودیان ځان سره که. موسی علیه السلام لاړو، شاته نه فرعون روان دی. موسی علیه السلام بحر قلزم پار کو او فرعون الله هلته هلاک کو. دې څه ورځې دغلته په مقام تیه کې پاتې شو چې الله جل شانو د هغې تذکره په سورة بقره کې ذکر کړی، وظللنا علیکم الغمامه وانزلنا علیکم المن والسلوى. هلته به الله جل شانو دا قسم قسم خوراکونه دی له ورکول په مقام تیه کې. خو دا ډېر رذیلانو دي څه وي، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. دی وی چې زمونږ پیاز ټماټر پکار دي او مونږ دا د مړز د غوښې مونږ بور کړو. مونږ نور د مړز غوښه نشو خوړی، دا تورنجبین دا مونږ نور نشو استعمالولی. مونږ له چېرته فصل پکار دی چې مونږ کار کوو، محنت کوو، د هغې نه پس او د هغې هغه سبزیانې مونږ استعمالو. الله جل شانو فرمایل بې غیرته خلک دي، بې حیا خلک دي. تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. بهترین خوراک د جنت نه راځي هغه دی پرېښودو او هغې د هغې بدل یې وغوښته چې مونږ له د محنت والا سیس پکار دی. الله جل شانو بیا وروسته فرمایي چې دا رذیلتوب دی چې په دې باندې ما غربت او په دې باندې ما ذلت او رسوایي هغه مې ورته په سر کړه چې اوس یې ګرځوه. خبره مې دا کوله چې دی په مقام تیح کې یو څو ورځې یو دا د اسما د الله جل شانو د طرف نه جنت نه خوراکونه راتله. نو دی بیا داسې وکړه چې الله جل شانو ته حکم وکړه چې واپس مصر ته راشي. فرعونیان خو الله هلاک کړه، ختم یې کړه، نو واپس دی مصر ته راله. الله جل شانه چې کومه علاقه دی اصل علاقه وه د یوسف علیه السلام په زمانه کې د یوسف علیه السلام حکومت په مصر باندې، هغه علاقه الله جل شانو دی بني اسرائیل له واپس ورکړه. د دې نه فرعون وشړل، دی لاړه د فرعون نه، د فرعون حکومت الله ختم کو، دی ورته واپس راوست. نو مصر ته چې دی راله نه الله جل شانو ته یو حکم کړو، وایي اوس لاړ شئ د شام علاقه نه، د شام د هغې یو دوه خاریې دي، یوې ته ایلیا وایي او یوې ته اریحه وایي. دا دوه خاریې دي او تاسو هغې ته لاړ شئ او هلته یو قوم دی، قوم د عمالقو چې ډېر غټ غټ د عادیان او سمودیان چې یادېږي د هغې په اولاد کې پاتې شوي. امام عبدالحق دارمنګي رحمت الله علیه ذکر کړي دي په خپل تفسیر کې یو خبره، وایي په هغې کې یو سړی و، عامو خلکو چې کوم قدو که نه قد قامت، نو هغه نارملی د یو انسان هغه ایوریج قد قامت چې و هغه 400 ګزه و. څومره؟ 400 ګزه، 400 ګزه د هغې دنګوالی و. او په هغې کې یو ناشنا سړی و په هغې عمالقو کې چې د هغه عوج ابن عنق نوم و. عوج ابن عنق د ده 3000 کاله عمر و، 3000 کاله د عمر و. او وایي چې ده تقریبا 1000 ګزه د ده اوږدوالی و، 1000 ګزه د ده اوږدوالی و. نور هم د ده باره کې قسمه 2000 3000 ډېر اقوال د مفسرینو ما کتلي دي چې 3000 پورې راغلي چې د دنګوالی و 3000 ګزه. دومره چوت و، دومره چوت خلک و، غټ غټ خلک. الله جل شانو چې قرآن مجید کې فرمایي په سورة حاقه کې الله جل كذبت ثمود وعاد بالقارعه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله فرمای دومره غټ غټ خلک هغې ما طوفان راوستو او د طوفان بزان سره داسې چوتول او دا سرونه به وله ډکول، سرونه به وله جدا کول او جسمونه به وله جدا غورځول. الله فرمیل داسې مې هلاک کړه چې بیا به ورته خلکو کته کأنهم اعجاز نخل خاویه، داسې به پراته و لکه د کجورو دا غټې غټې تنې چې پرتي، داسې ما راغورځولي وو. الله جل شانو فرمای، الله جل شانو د هغې تشبیه د کبډي سره ورکړې، د کبډي سره دی ما سره کبډي کوي. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، په دې باندې
څو ورځې یوه هفته په دې باندې طوفان جاري و. فتر القوم فیها سرعا. ته وګوره که نه دا خلک الله جل شانو فرمایي ما څنګه را وپرځول سرعا صاد سره سرعا وایي کبډي ده دی ما څنګه را وپرځول الله جل شانو فرمایي داسې لوی لوی خلک دا موږ ته په مثال کې پیش کړي چې تاسو سید دومره دومره داسې خلک ما مفسرینو حضرات ذکر کړي دا عادیان او سمودیان چې الله هلاکول په طوفان باندې الله څومره سیلې را پرېښې وه تاسو ته پته شته څومره تیزه سیلۍ را پرېښې وه وایي دومره سیلۍ الله جل شانه را پرېښې وه دومره سیلۍ چې وایي څومره سیلۍ د یو انسان د ګوتمۍ دا غمی نه د غمی دا چې کوم سوری د دې برابر سیلۍ الله را پرېښې وه او داسې خلک یې تباه و برباد کړل دا چې الله جل شانه پوره طوفان راولي چلوي. خبره مې دا کوله چې الله جل شانه دې د موسی علیه السلام دې قوم ته وي چې واپس مصر ته راشئ او بیا د شام دا دوه علاقې وي اریحه او ایلیا په دې کې عمالقه دي عمالقه د عادیانو سمودیانو چې کم اولادو د هغې سره تاسو وجنګېږئ ډېر ظالمان دي د هغه ظلم خلاف وجنګېږئ. حضرت موسی علیه السلام 12 کسان چې کم مشرانو په بني اسرائیلو کې تاسو ته مخکې ما ویلي په صورت بقره کې چې د یعقوب علیه السلام اولاد ته بني اسرائیل وایي او د یعقوب علیه السلام 12 بچو. یوسف علیه السلام ویلي که نه انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوی چې ما ته 11 ستوري سجدې کوي 11 د هغه وروڼو حضرت یوسف علیه السلام 12 نو دغه 12 بچو د یعقوب علیه السلام نه چې کومې قبیلې خورې شوې هغه 12 قبیلې وي نو هغې ته بني اسرائیل وي دغه 12 قبیلې وي د بني اسرائیلو. الله جل شانو بل ځای کې سورت بقره کې هم ذکر کړی دي چې الله جل شانو فرمایي چې دی کله مقام تیه ته راله د فرعون نه الله بچ کړه نو د اوبو ضرورت وته نو ما حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا ته د خپل امسا راوله دا کاڼی پې وه 12 چینې به دین روانې شي دا 12 چینې د بني اسرائیلو او 12 قبیلو دپاره وي. دا هغه د یعقوب علیه السلام چې کوم اولاد 12 زامن دا اغي اولاد د بني اسرائیل 12 قبیلې وي د هر یوې قبیلې یو سردار و. نبی د موسی علیه السلام په زمانه کې دین غټې غټې قبیلې جوړه شوې د هر یو سردار و مشر و هغه ته نقیب وي جمع څه راځي نقبا جمع راځي نقیب. الله جل شانو فرمایي وبعثنا منهم 12 نقیبا د دین ما 12 کسان مشران لیږلي موسی علیه السلام ورته وي چې د هغه ظالمانو خلاف د هغه عمالقو خلاف په جګړه کو جنګ به کوو خو تاسو 12 مشران لاړ شئ او چې تاسو هلته لاړ شئ نو د هغه ځای خبر چې راوړئ صرف ما ته به ووایئ دې قوم ته به نه وایئ ځکه موسی علیه السلام ته الله جل شانو د وحي په ذریعه سره ښودلي چې عادیان او سمودیان د هغې اولاد څومره غټ غټ خلک دی نو وایي چې هسې نه دی راشي او د هغه ځای خبرونه دلته راوړي او دوی ته ووایي نو دوی به ویرېږي هغه ظالمان چې راله دلته ټوله قصه بیان کړه ټوله قصې خلکو ته بیان کړه سوا د 2 کسانو نه یو کالب ابن یوقنا دا د یعقوب علیه السلام چې کوم زوی یهوذا دا د هغه په اولاد کې و او دویم حضرت یوشع ابن نون علیه السلام چې بیا وروسته پیغمبري ورته میلاو شو هغه هم ورسره یوشع بن نون علیه السلام دا د حضرت یوسف علیه السلام په اولاد کې نو دی صرف خبره پټه وساتل نور د لسو مشرانو خلکو ته دا خبره ښکاره کړه وایي هغه خو دونه غټ غټ چې موږ هلته لاړو عمالقه خواله نو عمالقه موږ داسې ګوته کې راچوت کړو په تلي کې کېنولو چې څه له راغلي یې څه دي وروره څه کوئ وایي چې موږ جهاد له راغلي یو جهاد مې ځئ واپس دانګئ په تلي کې داسې دلي یو ځان ته څه چللی هغې چې واپس راغله خلک یې ویرول چې یاره هغه دونه غټ غټ دي سره څنګه جهاد وکړو موږ څنګه جهاد او دلته موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون موږ به دلته ناست یو ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جهادونه کوي موږ جهادونه واله نه یو موږ وایي جهادونه واله نه یو ته لاړ شه جهاد وکړه ستا رب دې لاړ شي جهاد دې وکړي نو حضرت موسی علیه السلام یو 100 کسان 2-3 کسان هغه ملګري شو د موسی علیه السلام سره 2 پکې دغه کسانو کوم چې مې ته یاد کړه حضرت یوشع او حضرت کالب دا دواړه یې ولېږل الله جل شانو د هغې په لاس باندې موسی علیه السلام ته فتح ورکړه فتح ورته ورکړه فتح دومره واړه خلک او دومره غټو خلکو خلاف جنګ کو الله ولا فتح ورکړه فرشتو مددو که عمالقه ډېر زیات غټو د حضرت جبریل نه غټ نه و که نه د حضرت جبریل نه غټ نه و مخکې مې ته یو قصه کړې وه چې کله د فرانسیانو او د اټلي والا خلاف عمر مختار جنګېدو که نه عمر مختار مجاهد
هغه چې کله جنګېدو د هغې خلاف نو نوي جازونه راوته، ایټلي او فرانس نوي جازونه راویسته، نو خلکو ته ته په ټوپک جنګېږي، هغې سره جازونه دي، بره نه به د باندې حمله کوي. عمر مختار وخاندل وایي زما هېڅ نشي کولی. ولې؟ وایي دا راته ووایي جازونه د الله د عرش نه لاندې دي که باندې؟ وایي لاندې. وایي کوم څیز چې زما د رب د عرش ته لاندې دي ما ته هېڅ پروا نشته، یره مې ترې نه کېږي. زما د رب د عرش ته لاندې دي، کله چې زما د رب د عرش ته پاسه وی بیا به ته زه یېرېدې، چې کوم څیز زما د رب د عرش ته لاندې زه د هغې نه یېرېږم. نو خبره مې دا کوله که عمالقه ډېر غټ وو، ډېر لوی وو، د الله جل شانو طاقت ته خو نه رسېده که نه، د الله فوج ته خو نه رسېده. الله جل شانو فرمایي چې دی پسې ما دا 12 کسان لیږلي دا مشرانو، هغې چې راله دلته د خلکو حوصلې وغورځولې. الله فرمایي ما ورته یو حکم وکړو، دوی به بل څه کار کوو. دا دي هغه رذایل بیانوي د بني اسرائیلو، هغه د دې یهودیانو. هغه الله جل شانو ورته وفرمایل چې وقال الله انی معکم، الله فرمایل چې زه ستاسو سره یم ای بني اسرائیلو، زه ستاسو سره یم، زه تاسو له جنت هم در کوم، ستاسو ګناهونه هم معاف کوم. خو 15 شرایط دي بس. 15 شرایط الله جل شانو ذکر کوي چې بني اسرائیلو ته الله جل شانو شرطونه لګولي وو. هغه 15 شرایط کم دي؟ الله جل شانو فرمایي دي تما ویلو لئن اقمتم الصلاه، د عبادت خیال وساتئ. لئن اقمتم الصلاه ای بني اسرائیلو د مونځ خیال وساتئ. وآتیتم الزکاه او د زکات خیال وساتئ. وآمنتم برسلی زما پیغمبرانو به ایمان راوړئ. بني اسرائیلو خو به پیغمبرانو ایمانو، خو بعضې پیغمبران نه منل. الله جل شانو ته دا م یو شرط ولګو چې یو پیغمبر نه انکار کول داسې لکه تمامو انبیاء کرامو نه انکار کول. بیا الله جل شانو فرمایي څلورم شرط دا وعزرتموهم، د پیغمبر مدد به کوئ، عزت پې کوئ. او پنځم واقرضتم الله قرضا حسنا، د زکات نه ما سوا نورې چې کومې صدقې دي د هغې به هم خیال ساتئ. دا 15 شرایطو. دا 15 شرایط خو ظاهري داسې ښکاري، خو دا یو بل څیز دی. ښه ظاهرا خو اسانه خبره ده که تاسو مونځ کوئ، که تاسو زکات ورکوئ، تاسو صدقې کوئ، او که تاسو د پیغمبرانو باندې ایمان راوړئ او د پیغمبرانو عزت کوئ او نصرت یې کوئ. دا 15 خبرې ډېرې صفا ښکاري، خو دې کې دننه یو لویه فلسفه پرته ده، ډېره لویه فلسفه پرته ده. مقصد دی د آیتونو د دې 15 شرایطو، هغه مقصد دا دی چې الله جل شانو دلته 2 قسمه څیزونه ذکر کوي. یا دا الله جل شانو د حقوقو اقسام ذکر کوي، د حقوقو اقسام قسمونه ذکر کوي. او یا دا الله جل شانو د عبادت قسمونه ذکر کوي. یا د حقوق اقسام ذکر کوي یا د عبادت اقسام ذکر کوي. الله جل شانو ګوره وته کومنګ یوالو چې یاره دا حقوق دي، نو الله جل شانو ډومبیا فرمایي لئن اقمتم الصلاه، نو دا د الله حق یادوي، اقامت الصلاه دا د الله حق یادوي. وآتیتم الزکاه، زکات ورکول دا د بندګانو حقوق یادوي. بیا وآمنتم برسلی، دا الله جل شانو خپل حق د پیغمبرانو حق هغه ذکر کوي. بیا اخو وعزرتموهم، دا الله جل شانه اخلاقیات ذکر کوي چې عبادت د حقوق یو قسم دی. او واقرضتم الله قرضا حسنا، چې تاسو الله له یو ښه قرض ورکوي، دا الله جل شانه خپل حقوق، د بندګانو حقوق، او الله جل شانه اخلاقیات، دا درې واړه په یو ځای ذکر کوي. دا الله جل شانو یا د حقوق اقسام ذکر کوي یا د عبادتونو اقسام. د عبادت قسم څنګه ذکر کوي؟ الله جل شانو فرمایي ان اقمتم الصلاه، که تاسو د بدني عبادتو خیال وساتو، او آتیتم الزکاه، او که تاسو د مالی عبادتونو خیال وساتو، او آمنتم برسلی، او که تاسو د جبې او د زړه د عبادت خیال وساتو. آمنتم که تاسو ایمان راوړو زما په پیغمبرانو. ایمان څه ته وایي؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، چې جبې او د زړه سره تعلق. دا د جبې او د زړه عبادت خی الله جل شانه. و آمنتم برسلی، که تاسو زما پیغمبرانو ایمان راوړو. بل وعزرتموهم، دا بدني او مالی عبادت خی الله جل شانه. د پیغمبر نصرت کول، د پیغمبر نصرت کول یا هغه سره په جهاد کې پخپله ولاړ، او یا د هغه په مال سره څه کول؟ امداد کول. عبادت مالیم شو، عبادت بدنیم شو. بیا الله جل شانو فرمایي واقرضتم الله قرضا حسنا. الله جل شانو څلور واړه قسمونه د عبادت ذکر کوي دي کې واقرضتم الله قرضا حسنا، چې دا مالی عبادت هم دی، لسانی عبادت هم دی، قلبي عبادت هم دی، او اخلاقی عبادت هم دی. الله جل شانو ذکر کوي. الله جل شانو فرمایي دا 15 شرایط ای بني اسرائیلو، که تاسو سرته ورسول لأکفرن عنکم سیئاتکم، ستاسو ګناهونه به ستاسو نه لر کم، او لأدخلنکم جنات تجري من تحتها الانهار. الله جل شانو فرمایي تاسو له به جنتونه هم درکم، د جنتونه چې مخې ته به ولې بهیږي، نهرونه به بهیږي. عجیبه خبره ده. شرطونه 15، شرطونه 15
او نتیجې دوه راووتې. پکار دی چې انعامات هم پنځه وې. د الله جل شانو کار دا دی، د الله جل شانو طریقه دا ده چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو ښه کار وکړو الله جل شانو یو په لس ورکوي، یا یو روایت کې یو په اویا ورکوي، یا یو روایت کې راځي یو په 200 ورکوي، یا یو روایت کې راځي چې بې حسابه ورکوي. داسې ده. دلته خو الله جل شانو کارونه ته ډېر غواړي. 5 کاره 5 شرطونه یې واغسته. شرطونه 5 دي او ورکوي ولې څه 2 څیزونه. هغه دا چې الله جل شانو فرمایي ستاسو ګناهونه وما کوم جنت ته هم ورسوم. تاسو ته پته نشته څومره احسانات ته الله جل شانو چې دي هغه په 2 خبرو کې رابندي. څومره نتیجې د نیکو اعمالو چې دي، څومره ثوابونه د نیکو اعمالو چې دي هغه په 2 څیزونو کې رابندي. یا دا چې الله جل شانو د چانه ضرر دفع کي، او یا دا چې الله جل شانو چاته ثواب ورسوي. ادوانه په دوانو خبرو کې الله جل شانو راضي کړي لوکفرن عنکم سیئاتکم. ستاسو ګناهونه چې تاسو ته تکلیف در رسوي هغه به نه دفع کم. ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. او تاسو به داسې جنتونو ته ورسوم هغه ثواب به درکمه چې د هغې مخې ته به نهرونه بهږي. الله فرمایي فمن کفر بعد ذلک. د دومره صفا خبرو باوجود د دې حقوق او د دې عبادت دونه تفصیل مې ته ذکر کو. الله فرمایي فمن کفر بعد ذلک، د دې نه پس هم څوک انکار کوي الله فرمایي فقد ضل سواء السبیل. دې ته نیغه لاره نه وي، دې ته بیا ګمراهي وي. ښه بس دغه خبره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.